په سلامونو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د لوبې په باره کې ده. د افغانستان له طرف نه نن د ایرلینډ خلاف دغه لوبغاړي ولوبېدلو: اصغر افغان، فرید ملک، حضرت الله زازی، کریم جنت، محمد نبی ساخیل، مجیب رحمان، نجیب الله زدران، راشد خان، سمیع الله شینواری، شفیق الله شفق، شرف الدین اشرف. دا هغه لوبغاړي وو چې نن د ایرلینډ خلاف ولوبېدلو. د دغه لوبې ټاس ایرلینډ ګټلی و او خپله یې د بیټینګ پرېکړه کړې وه. د افغانستان له طرف نه مجیب رحمان 4 اوره ترسره کړل، 20 منډې ورکړلې، یو لوبغاړی وسوځاوه. فرید ملک بیا 4 اوره ترسره کړل، 34 منډې ورکړلې، خو کومه ویکټ یې وانخیستله. کریم جنت بیا 3 اوره ترسره کړل، 19 منډې ورکړلې او یو ویکټ یې واخیستله. محمد نبی ساخیل ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړ، 4 اوره یې ترسره کړلو، 14 منډې ورکړلې، 2 ویکټ یې واخیستلې. راشد خان 4 اوره ترسره کړلو، 21 منډې ورکړلې، 2 لوبغاړي وسوځولو. شرف الدین اشرف 1 اور ترسره کړ، صرف 6 منډې ورکړلې. نو ایرلینډ لوبډلې افغانستان لوبډلې ته 133 منډې هدف کېښود د 6 لوبغاړو په سوځېدا سره. د افغانستان له طرف نه بیا په بیټینګ کې حضرت الله زازی 11 منډې ترسره کړلې، اصغر افغان 5 منډې ترسره کړلې، سمیع الله شینواری 11 منډې ترسره کړلې، کریم جنت پر 0 باندې آوټ شو او محمد نبی ساخیل ډېر بهترینه بیټینګ ترسره کړ چې 49 منډې ترسره کړلې. په 40 بالونو باندې خپل بیټینګ کې 15 څلوریزې شاملې کړلې او یوه یې هم شپږیزه. او شرف الدین اشرف بیا په 6 منډو باندې آوټ شو او نجیب الله زدران هم ډېره بهترینه بیټینګ ترسره کړ چې 40 منډې ترسره کړلې، په 14 بالونو باندې 3 څلوریزې او یوه شپږیزه یې پر خپل بیټینګ کې شامله کړله. او افغان لوبډله وتوانېدله چې دغه یاد هدف یعنې 133 منډې په اخرني 20 اور کې پوره کړي، یعنې 19.02 باله کې دغه هدف ورته پوره کړ او له ایرلینډ څخه یې لوبه وګټله. لکه څرنګه چې موږ او تاسې د دغه لوبې ته وګورو، اولني لوبغاړي هېڅ ونه ځلېدلو، لکه حضرت الله زازی، اصغر افغان، کریم جنت. په بیټینګ کې درته ښیم نو د شهزاد محمدي کمبوتي نن ډېره زیاته احساسېدله او دغه پیچ په کتو سره دغه پیچ چې و بالینګ ته ډېر ښه جوړ و. نو ایرلینډ لوبډلې هم افغانستان ته ډېر کم هدف کېښود او افغان لوبډله د محمد نبی ساخیل او د نجیب الله زدران پر مټ باندې وتوانېدله چې یاد هدف پوره کړي. او د دغه لوبې غوره لوبغاړی چې و هغه هم محمد نبی ساخیل و چې 49 یې ناټ آوټ منډې ترسره کړې وې او 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 2 ویکټ یې اخیستې وې. نو دغه لوبه خوشبختانه چې افغانستان وګټله. نو که مو دا معلومات خوښ سوي لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. که کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه په کومنټ کې راته پرېږدئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.